كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، سوک چی دی بلی زمکاونا طول با ختمی. كل من عليه، لکه سیدی استثناء بکیم لکڑی چیزا ملائک یا پیغمبران خلق یا صحابه مجاهدین یا دی امت کم مشران چی دی کاغا مسلمانانو حکام دی و کاغا داوی علماء دی، نا ایچه دا پارم نشتی. وجه دا غیر داری چه اللہ منتدا خی چیز طاقت وریم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذكي ویلی ذو الجلال والإكرام، عزتونو والا کم اللہ چی دی، عزتونو والا و زورور چی کم رب داغا پاتی کی، نوری سوک نا پاتی کی، طول بزو هر یو بزی و سوک پاتی کی دو والا نئے. طاقتور همزی، مالدار همزی، او کمزور همزی و غریب همزی، اخکول همزی و بدرنگ همزی، وچت نسب والا همزی و کمزوری نسب والا همزی، ماشو همزی، لوی همزی، خزا، بودا، زناور، انسان، پیرے، ملائک چی سوک هم دی اللہ نالاو باغو بنی فنا. كل من عليها فان. بلیت که دن سوچ کول بکر لكل من عليها که تخ رازی کن رازی کنت دی مستثنائی تبا کم رازی كل من عليها فان تبا فانی کی او دازمک او استاد امال دی غمکو اچھا دا پاتی کی دا اچھا جی بودا کڑا دا پاتی کی تا دا غمکو زما کور و زما کیل و زما پٹے دکان ایس غمکو بلکل بے غمش تا غم دا آخرت کوا دا چلی چا دی اغتا پاتی کی مرگ نیرا مرگ دا پر تیارے مرگ چی دا ٹک ازخ پر جانی وورم نزا دی سوچ کیزم چیزا دی رسا تعبیر ورکم. مرگ ستا ہوئی، مرگ آغا شای دیکن خلق چی دا بچوں نے جدا کی، مرگ آغا دی سڑی چی دا مال نے جدا کی، مرگ آغا دی چی سڑی دا دنیا نے جدا کی، مرگ آغا دی چی سڑی دا مزون نے جدا کی، مرگ آغا دی چی دا غین بعد رب العالمین تا مخامخ کی، مرگ آغا دی چی دا غین بعد ویسے حساب کتاب کی. مرگ رب العالمین یو حتمی فیصلہ کردی دا او ذکر اللہ ویلی چی ما یبدل القول لدی زی یو بری خبر ولی کم اوی کم ناغی بیز بدلو منا یو خبر اللہ کردی دا او غصه دا کل نفس ذائقة الموت، ہر نفس لبا مرگ راشی. اگا غٹ حقیقت مرگ چی دے، اگا غٹ حقیقت تے چی منگ تیزم پا زور غافلہ کرے. دا مرگ دیر عجیبہ حقیقت تے ور منوی طول پا دی دنیا کے دا عقل دی سے خاون نشتی چا غیر دین انکارو کی. لیوانے معشوم کی دیش یو دماغ نے خود دماغ و خاون دا دین انکار کولے شی نیش انکار تا منگ نیشو کولے. خو عجیبہ خبر بکی دارے چی گریزانم تی بزور غافلہ کرے. مرگ ستوی مرگ دیتا وی رازی با او رازی با مستاد اعمال نخودی سخکاری لگا چی نبا رازی منگ تا جسو گو گوری و زمان دی اعمالو تنواغا با دیسی وی کاننا خلقنا من اجل الدنیا لکه منگ چی دنیا دا پارا پیدا ہے. زمان چی کم تخطیطات تی، زمان چی کم سوچون دی، زمان چی کم اس کارون دی، کمی مسئلی روانی دی دین دا نخ کاری جی دا سڑے مڑکی دو والے دا بالکل نخ کاری. آغا حقیقت چی لاغین منگ زان بزور غافلہ کرے. ہر جوندے با مڑکی او ہر نوے بزلی او ہر انسان بختمی او ہر ساوالا شے چی ساپ کی دن نہیں اب ختمی با یو سکن کی دستر کو دے رب پاندازہ بانی. انسان با دنیا کدر خوش ہے دستر کو دے رب پاندازہ بانی دے یو زین بل زیتے سی دیتا مرک ہوئی جسم نے چکل دا روح ہوزی دے یو بل جون تاوری چی دے جون نبا چی سرات لے که دغه بالکل سنوی بیا بم خوا موږ د مرګ غوښته که د مرګ باندې انسان ختمې دی خو خامه موږ د دواګانې په مخ نه کولای چې الله موږ مړک چې کله دې ته سوچو چې الله موږ مړک دا غي نه بعد چې کوم مرحله ده خو د دې نه ډیره ګرانه هغه د مرګ د سختۍ نه هغه مرحله ګرانه کوم چې ورسته روانه انسان سوچ کیږي چې کوم ژوند دی انسان دا مونږ چې وایو الله مو بخا د پلاني جنازه ده
او پلانی جمعات کې بکیږي د پلانی منځنه بعد د پلانی په ځای به ورستان مرضی وره خلک به اعلان کوي الله مخه د پلانی ستا بیا دی جنازه ده د پلانی منځنه بعد او په پلانی مقبره کې به خخو بس د نور خلکو د پرني د ګورستان نه د خلک تیر شي ذکرات ته جوړ شي ذکرات نه یادونه ته جوړ شي ته یو ورځ یادونه کې پاتې شي هر څه دې ختم شي او رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې انس مالک رضی الله عنه حدیث ته امام طبرانی راوړی چې د قیامت په نخ کې یو نه خداده چې خلک به د جمعتونو لاري جوړيږي د جمعتونو لاري جوړول مطلب دی چې په جمعتونو به تیریږي او منځونه وبګي نه کوي یو به کې دا ذکر کړی دی چې اچانک مرګونه به ډیر شي دا سبحان الله نن سبا بالکل ښکار شي دا مرګ د مرګ غانه خنه ده بالکل ښکار شي لکه نو وړکې نه ځوان نه بوډا نه بل نه دا په موت باندې راځي به رب العالمین د فیصلې ته وګوره څومره عجیبه خبره کړې ده قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم پیغمبر د خلکو ته کمرګ نه جتا سو دغه به سره ملوي دا یو عجیبه ملمه ده امرګ نه دی دا یو عجیبه ملمه ده ځکه یو شاعر وی هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن ناشه ذاك يركب هغه مرګ دی اشاعر وی هغه مرګ دی چې هغه د تخت لاره نشته خو صرف انتظار دې ته چې دې دې کټ نه کوشو ته وروخی شي خو دا کټ خالی کیږي نه په کوم کټ باندې چې مړ وړي کی دا خالی کیږي نه متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب چې دې کوشيږي هغه ته خيږي چې دې کوزيږي هغه خيږي چې ته کوزيږي زه به خيږم چې زه کوزيږم ته به خيږي خو یو سړی به دې کټ باندې دا هغه حقیقت ته چې مونږ ته تختو خو الله چې دینه تختلار هغه نشته قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لا بتوصل ملاوي لازم بملاوي كتغوار وكنغوار فيصل رب العالمين إنك ميت وإنهم ميتون أي پیغمبر تممري او دا استاد سره چې کوم خلک دي دوبه مري نو دا فیصله ده بلکې عامه فیصله ده ټول انسانانو لپاره ثم انکم بعد ذلك لمیتون الله تاسو ټول د دې ژوند نه بعد بمري بیا ثم انکم یوم القیامه تبعثون او بیا د قیامت پر ورځ به دوی پر پاسي نو د دې دا واضح شو چې د مرګ د فیصله چې د حتمی فیصله ده او دا ډېر عجیبه ملمه ده مرګ ډېر عجیبه ملمه ده عجیبه به دې چې وخت نه معلوم نو مرګ عجیبه ملمه ده وخت نه معلوم چې کله به راځي کله به نه راځي سپته نه دویم عجیبه ملمه په دې ده چې موږ له ستاره نه لري یو خو دې ملمه لکه اوس موږ په کور کې په بانک کې په یوه ځای کې پیسې جمع کوو د سره لپاره کې دې بیماری راشي کې دې مصیبت راشي اوس د دې هر یو مصیبت لپاره موږ د مخ کې نه تدابیر کوو طریقې ولا جوړو دې مصیبت لپاره موږ طریقه نه جوړه کړې چې دا خو مصیبت روان دی په موږ نو دا په دې کې دوه عجیبه خبرې په دې ملمه کې دي درېو به عجیبه خبره ده چې چا قدر نه کوي ماشوم د دې لپاره نه پریږدي چې دې لګ د مور سره لګي لوبو کې د پلار د خوشاله شي نه پریږدي زه نه سوځي بچاوه دغه ماشوم د دې مور په دې غېږ کې د مور ته خاندي پلار ته خوشاله د دې منځ نه وړي هغه بوډا نه پریږدي هغه کم چې خپل وسیلې دي خپل بچی دي هغه ته خوشاله شوی او جون می وسره چې دا کشران زما دومره ډیر شو هغه غریب